Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to talk about something very important, which is class. په دې ویډیو کې موږ نن انداز دا کوو چې کلاس څه ته وایي، د کلاس زموږ سره څو ټایپس دي هغه څه ته وایي، او په اسان الفاظو کې به تاسو کلاس وپېژنئ. او زه ته په ګارنټۍ سره دا ویډیو به تاسو تر اخره پورې وکتله، تاسو پر دې قابل شئ چې کلاس تر مرګه پورې وپېژنئ. ستاسو نه به تر مرګه پورې کلاس نه هېر کېږي. زه ته په اسان الفاظو کې یادوم، اوږدو ډیفینیشن ته ضرورت یې نشته دی. دې کې دوه خبرې دي، په دوو ټیپسو به تاسو پېژنئ کلاس او تاسو په هر ځای کې به کلاس پېژنئ، په هر سنټنس کې به تاسو پته لګي چې دا پکې کلاس دی. نو کلاس زموږ سره دوه ټیپس دي، دا به ا ګروپ آف ورډز دي. دې کې دوه ټیپس زموږ سره کوم دي چې ا ګروپ آف ورډز بای او دیټ هیز ا سبجیکټ اینډ ا ورب، چې په دې کې به یو به پکې ورب پکې، یو به پکې سبجیکټ پکې. دا به زموږ سره کلاس دي. که مکمل معنی راکول او که نه راکوله، کمپلیټ معنی چې زموږ څه کار نه وي، خو زموږ به کلاس څه نه پېژنو چې یو پکې سبجیکټ رالی په یو سنټنس کې، یا پکې سبجیکټ او ورب پکې رالی، هغه ته ویلی کېږي کلاس. زه دلته لیکم چې کمپلسري دې لپاره څه شی دي، یو به پکې سبجیکټ یو به پکې ورب وي. کمپلیټ مینینګ دې لپاره کمپلسري نه دی، دې لپاره سبجیکټ کمپلسري دی او ورب کمپلسري دی. زه لیکم دې لپاره دوه ضروري دي، یو ورب ضروري دی او بل سبجیکټ ضروري دی. کلاس ته ما ولیکئ چې دې لپاره کمپلسري څه دي، یو به پکې سبجیکټ دي، سبجیکټ به پکې او ورب به پکې. دا دې لپاره کمپلسري دی. چې کله هم تاسو په جمله کې دا ولیدل، ستاسو دماغو ته به اټومیټیکلی دا آیډیا راشي چې دا زموږ سره کلاس دی. زه اګزامپل یې ورکوم، تاسو اوس په ډېر اسان الفاظو کې پوه شوئ. خو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، تاسو په ګارنټۍ سره به تاسو ته کلاس یاد شي. زه اګزامپل ورکوم چې زه ووایم چې he came here، هغه دلته راغله. دا سنټنس به تاسو اوس څنګه پېژنئ چې دا زموږ سره کلاس دی. دا زموږ سره ولې کلاس دی؟ ځکه کلاس دی چې په دې کې یو سبجیکټ راغلی، هي سبجیکټ دی که نه، ځکه سبجیکټ دی چې دا جمله د چا په حوالې سره وي هغه ته سبجیکټ ویلی کېږي. او کیم ورب دی. ورب څه ته وایي؟ ورب زموږ سره دا یو ورډ دی، دا په یو جمله کې یو ایکشن ایکسپریس کوي، چې په جمله کې کوم ایکشن کېږي هغه ته ویلی کېږي ورب. نو کیم پکې ورب دی، دا زموږ سره کلاس دی. دا پکې ایډورب دی، خو نور د دې نه څه راشي او که را نه شي هغه زموږ کار نشته. په دې ویډیو کې زموږ دا هدف دی چې موږ یاد کړو چې کلاس څه ته وایي. نو کلاس به دا سنټنس زموږ سره کلاس اوس دی. ولې کلاس دی؟ هي سبجیکټ دی، دا سبجیکټ دی او کیم ورب دی. نو موږ تذکره وکړه چې کله په یو جمله کې ورب راشي او سبجیکټ راشي هغه ته ویلی کېږي کلاس. دا خو کمپلیټ معنی راکوله او که نه راکوله هغه ته ویلی کېږي کلاس، چې سبجیکټ او ورب پکې. زه بل اګزامپل ورکړم چې I go to school، زه سکول ته ځم. I go to school، زه سکول ته ځم. دا ولې کلاس دی؟ په دې حوالې سره دا کلاس ځکه دی چې آی خو سبجیکټ دی که نه، جمله د دې په باره کې دا سبجیکټ دی، نو دا او ګو پکې ورب دی، ځکه چې یو حرکت وشو تلل وشو نو دا پکې ورب شو. او د دې نور زموږ کار نشته چې نور ابجیکټ رالی، ورب رالی، ابجیکټ رالی، ایډورب رالی، ایډجکټیو رالی، هغه زموږ کار نشته. دا ټول سنټنس زموږ سره کلاس دی. خو که دا نور پکې و که نه، ایډورب پکې و که نه، خو آی ګو دا چې رالی، چې ورب او سبجیکټ رالی هغه ته ویلی کېږي کلاس. نو دا زموږ سره کلاس دی. زه بل اګزامپل ورکړم، تاسو په اسانو الفاظو کې پوه شئ. ما اګزامپل ورکړو چې I meet him، زه د هغه سره میلاو شم. I meet him، زه د هغه سره میلاو شم. نو بیا تاسو ته ما ویل چې I پکې سبجیکټ شو، I دا سبجیکټ دی او میټ دا ورب دی، میلاوېدل دا یو ورب دی. دا زه بوځم او ورب له دا ورب دی. دا زموږ سره کلاس شو. I meet him دا سنټنس زموږ سره څه شو؟ کلاس شو، ځکه چې یو پکې سبجیکټ رالی، یو پکې ورب رالی. زه بل اګزامپل ورکړم چې
when I was standing. کله چې زه ولاړم نو کله چې زه ولاړم څه حالانکه په دې کې کمپلیټ مینینګ نشته د دې کمپلیټ مکمل مطلب نشته کله چې زه ولاړم نو څه دا بل انډیپندنت کلاس ضرورت لري نو when I was standing کله چې زه ولاړم دا زموږ سره کلاس دی کمپلیټ مینینګ پکې نه کلاس ولې دی چې سبجیکټ او ورب پکې دی I پکې سبجیکټ دی او standing پکې I پکې سبجیکټ دی I پکې څه شی دی سبجیکټ دی او standing دا یو ورب دی ودرېدل دا ورب دی as a verb لفظ دا ورب دی دا زموږ سره ځکه کلاس دی زما امید دی تاسو په آسان الفاظو کې پیژندلی چې کلاس څه ته وایي بیا یې ته زه ریپیټ کړم کلاس ویلی کېږي داسې یو ګروپ آف ورډس ته چې په هغه کې یو پکې سبجیکټ وي یو پکې ورب وي که کمپلیټ مینینګ لري او که نه لري د هغه سره به زموږ څه کار نه وي خو چې یو پکې سبجیکټ وي یو پکې ورب وي چې ستاسو دماغو ته اټومیټکلی دا آیډیا راشي چې دا زموږ سره کلاس وي نو کلاس خو تاسو وپېژاندو د کلاس بس زموږ سره دوه ټایپس دي او یہ کنفیوژن پکې نشته آلریډي تاسو پیژندلي صرف تاسو نومونه یاد کړئ نور تاسو ته په ایگزامپل کې هر څه کلیر شوي دي تاسو اوس صرف نومونه یاد کړئ د کلاس چې کوم ټایپس دي هغه څه نومونه دي نور تاسو ته کلیر شوي دي چې هغه څه ته ویلی کېږي زه دلته لیکم چې زموږ سره د دې دوه ټایپس دي یو ته ویلی کېږي انډیپینډنټ کلاس انډیپینډنټ یو ته ویل کېږي انډیپینډنټ کلاس او بل ته ویل کېږي ډیپینډنټ کلاس دا نومونه تاسو یاد کړئ نو تاسو آلریډي پیژندلی دی کلاس انډیپینډنټ کلاس اوس څه ته وایي او ډیپینډنټ کلاس څه ته وایي په آسان الفاظو کې تاسو په دې باندې پوه شوي وئ دې کې هېڅ کنفیوژن نشته ما ډسکشن کړی هر څه کلیر شوي اوس تاسو ته زه یو ټپس درکړم تاسو ته پته ولګي چې انډیپینډنټ کلاس څه ته وایي او ډیپینډنټ کلاس څه ته وایي انډیپینډنټ کلاس هغه کلاس ته ویلی کېږي چې په دې کې به یو سبجیکټ او ورب هم پکې خو دا به کمپلیټ مینینګ لري لکه دلته ما وویل چې هی کیم هیر هغه دلته راغله دا یو انډیپینډنټ کلاس دی ځکه چې دې کې پوره مطلب پکې دی چې هغه دلته راغله دا انډیپینډنټ کلاس شو بل اگزامپل ما ورکړی چې آی ګو ټو سکول زه سکول ته ځم دې کې پوره مطلب خو پکې دی چې زه سکول ته ځم او سبجیکټ او ورب هم پکې دی نو دې ته ځکه ویلی کېږي انډیپینډنټ کلاس بل اگزامپل ما ورکړی چې آی میټ هیم زه د هغه سره میلاو شوم نو دا دې کې پوره مطلب خو پکې دی چې زه د هغه سره میلاو شوم او سبجیکټ او ورب هم پکې دی نو دې ته ویلی کېږي انډیپینډنټ کلاس زما امید دی تاسو په انډیپینډنټ کلاس ډېر په اسان الفاظو کې پوه شوي وئ او ډیپینډنټ کلاس دا ډیپینډنټ کلاس دی کې به سبجیکټ او ورب هم پکې خو دا به کمپلیټ مینینګ نه لري نو هغه ته ویلی کېږي ډیپینډنټ کلاس ما اگزامپل ورکړی چې when I was standing کله چې زه ولاړم نو کله چې زه ولاړم څه په دې کې سبجیکټ او ورب حالان کې پکې دی خو دا زموږ سره د هغه باوجود ډیپینډنټ کلاس دی انډیپینډنټ کلاس نه دی ځکه چې دا زموږ سره کمپلیټ مینینګ نه لري نو دې ته ویلی کېږي ډیپینډنټ کلاس چې سبجیکټ او ورب پکې او پوره مطلب نه لري هغه ته ویلی کېږي ډیپینډنټ کلاس او چې سبجیکټ او ورب پکې او مکمل مطلب لري هغه ته ویلی کېږي انډیپینډنټ کلاس آی هوپ زما امید دی چې تاسو په دې باندې ډېر په اسان الفاظو کې پوه شوي وئ چې کلاس څه ته وایي انډیپینډنټ کلاس څه ته وایي او ډیپینډنټ کلاس څه ته وایي د ډیپینډنټ کلاس ته ما اگزامپل ورکړی چې when I was standing کله چې زه ولاړم څه چل وشو د دې معنی به تر هغه پورې کلیر نه وي تر څو پورې چې موږ هلته انډیپینډنټ کلاس نه لګولی نو زه دلته اوس انډیپینډنټ کلاس ولګوم او when I was standing کله چې زه ولاړم I meet him کله چې زه ولاړم زه د هغه سره میلاو شوم دلته موږ انډیپینډنټ کلاس ولګاو انډیپینډنټ کلاس وایي دی چې سبجیکټ هم پکې دی ورب هم پکې دی کمپلیټ مینینګ دا لري زه د هغه سره میلاو شوم په دې سنټنس کې کمپلیټ مینینګ شته او په دې کې نشته نو دا دواړه چې رايو دا چې دې کمپلیټ مینینګ ورکړو نو when I was standing I meet him کله چې زه ولاړم زه د هغه سره میلاو شوم نو ما تذکره وکړله چې انډیپینډنټ کلاس هغه ته ویلی کېږي چې په هغه کې پوره مطلب پکې او ډیپینډنټ کلاس هغه ته ویلی کېږي چې هغه کې پوره مطلب نه پکې
دې دواړو کې دا ډفرنس دی. اوس تاسو د یو څو نومونه وپېژنئ چې انډیپنډنټ کلاس ته دوه نومونه نور هم وایي چې تاسو ته بیا څوک وایي چې هغه څه ته وایي تاسو ډایرکټ آیډیا راځي چې دا خو انډیپنډنټ کلاس دی. انډیپنډنټ کلاس ته بل نوم وایي پرنسپل کلاس. د پرنسپل کلاس هم وایي او مین کلاس ورته هم وایي. پرنسپل کلاس او مین کلاس په انډیپنډنټ کلاس دا یو شی دی. تاسو ته یاد دي پرنسپل کلاس مین کلاس انډیپنډنټ کلاس دا یو شی دی، دا یو ته وایي. او ډیپنډنټ کلاس ته بل وایي سبارډینیټ کلاس. سبارډینیټ کلاس، ډیپنډنټ کلاس او سبارډینیټ کلاس دا یو شی دی. دا تاسو ته پته لګي چې ډیپنډنټ کلاس او سبارډینیټ کلاس یو شی دی او آلریډي تاسو وپېژندل چې ډیپنډنټ کلاس څه ته وایي او انډیپنډنټ کلاس او پرنسپل کلاس او مین کلاس یو شی دی. نو ما تذکره وکړله د کلاس په حوالې سره په ډېر سمپل الفاظو کې، په ساده الفاظو کې. تاسو به په ډېرو پخه الفاظو پوه شوي وئ. یو ځل ته بیا زه شارټ کټ ریپیټ کومه. کلاس زموږ سره ګروپ آف ورډز دي، دې کې به یو سبجیکټ پکې، یو به پکې ورب پکې. کو کمپلیټ مطلب لري او که نه لري هغه به زموږ سره کلاس وي. اوس په دې کې دوه خبرې دي چې کله پکې یو ورب پکې، یو پکې سبجیکټ پکې او ورب پکې او کمپلیټ مینینګ یې لرو، کمپلیټ مطلب پکې و، مکمل مطلب پکې و، نو هغه ته به ویل کېږي انډیپنډنټ کلاس. او کله چې زموږ سره داسې راځي چې یو پکې سبجیکټ هم پکې و او ورب هم پکې و او بیا یې هم کمپلیټ مطلب پکې نه و، مکمل مطلب پکې نه و، هغه ته ویل کېږي ډیپنډنټ کلاس.